غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازدیګر دی بیلتا نه مسافره زما د لري وطن یارا دندې تخما او رالیګا زبې کرما خفا مشت دلتا د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی خپرونه ده زما د لرې وطن یاره زما د لرې وطن یاره کې نن موږ راغلي یو ابوظبی ته په ابوظبی کې شاعران ادیبان د علم او هنر خاوندان راغونډ شوي دي او دا د مسافرو بنډار دی را جوړ کړی دی د ټنګ ټکور ملګري هم پکې شته ټنګ ټکور به هم پکې کوو د دې شاعرانو نه د دې ادیبانو نه ډېر ښکلي ښکلي کلامونه غزلې به اورو نظمونه به اورو دا به ګورو چې دی د خپل وطن د خپلې خاورې خپل قام ته زموږ ژبې ته چې نن کمې مسلې نن کم کشالي پښتون قام ته راپېښې دي په لر او بر افغان وطن کې په هغې دی څه نظر دی دغه ټول څیزونه دی په کم نظر باندې ګوري نو د دی ډېر خواږه خواږه کلامونه به اورو ټنګ ټکور به هم اورو په منځ کې پکې نغمې هم اورو زموږ د مشاعرې عمړی شاعر دی ښاغلی ادریس ملنګ صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی ادریس ملنګ غزل نه وړاندې یو څو شعرونه دي ارشاد وکړئ په ما مینه په خپل زړه کې ماله کور راکوي په ما مینه په خپل زړه کې ماله کور راکوي په ډېره مینه مې پر هر زړه لټکور راکوي او وایي چې مرګ مې هم قبول دی ستا په سر لالیا وایي چې مرګ مې هم قبول دی ستا په سر لالیا ماله د هغې هم دغه خبرې زور راکوي ډېر ښه او په ما احسان اړوي ما د ځان غلام جوړوي په ما احسان اړوي ما د ځان غلام جوړوي خان دومره ښه نه دی چې هسې ماله پور راکوي ډېر ښه ډېره مهرباني او د چا په سر څه چې په بوټي مې هم زړه نه کېږي د چا په سر څه د چا په سر څه چې په بوټي مې هم زړه نه کېږي هغه ظالم ولې په لاس کې ماله لور راکوي ډېر ښه ډېره مهرباني غزل عرض دی نه څوک پوهیږي په سپرلي نه په اختر کلي کې نه څوک پوهیږي په سپرلي نه په اختر کلي کې حالات خراب دي جوړ دی ګام په ګام سنګر کلي کې او سترګې مې ډکې شي د اوښکو زړه مې وخوږېږي سترګې مې ډکې شي د اوښکو زړه مې وخوږېږي وینم خاموشه خاموشي چې مازدیګر کلي کې او زما د رور سره ټوپک د مغربي ښکاري دی زما د رور سره ټوپک د مغربي ښکاري دی ولې چې ښه یې څوک رانشي په نظر کلي کې او هغه د مینې محبت خواږه وختونه نه دي هغه د مینې محبت خواږه وختونه نه دي اوس خو هر کس دی یو د بله مرور کلي کې مننه او ناپوهه خلک مې هغه ته په سجدو پراته دي ناپوهه خلک مې هغه ته په سجدو پراته دي چې لګولی دی سور اور کوم ستمګر کلي کې ډېره مهرباني او زما خپل ځان زما نه هیر شه که هیر کړی مې وي زما خپل ځان زمانه هیر شه که هیر کړی مې وي په وینو سور او لړزېدلی پېښور کلي کې او زه چې د زړه په سترګو یو خوا بل خوا وګورمه زه چې د زړه په سترګو یو خوا بل خوا وګورمه ادریسه ځان راته ښکاره شي مسافر کلي کې مننه د پریوتو دیوالونو شور را یاد شي د پریوتو دیوالونو شور را یاد شي د باران څاڅکي چې ګڼ شي کور را یاد شي بیا اختر دی خلک نوې پیزار اخلي بیا اختر دی خلک نوې پیزار اخلي ما ته زوړ پیزار د خپلې مور را یاد شي دا و ښاغلی ادریس ملنګ چې ډېر خوندور کلام ته موږ واورېد ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان مشاعرې بل شاعر ښاغلی رسول خان علي شیرزی له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی رسول خان علي شیرزی ډېره مننه د غزل څخه وړاندې یو دوه شعر عرض دي ارشاد
وایي ما ارزوګانو تماشې ورته د لرې نه کړې ها ما ارزوګانو تماشې ورته د لرې نه کړې چې سپین ګلان دې د رخسار نه تویدل جانانه ډېره مننه د هر ویونکي زړه کې ستا مینې جذبې پرتې دي د هر ویونکي زړه کې ستا مینې جذبې پرتې دي خو د غفلت له خوبه غواړي پېښېدل جانانه ډېره مننه او ما خو د ستا د دیدار ډېر رب ته سوالونه وکړه ما خو د ستا د دیدار ډېر رب ته سوالونه وکړه کله به کېږدمه قدم ستا په درشل جانانه ډېره مننه او هغه یو پړک غوندې مې ولیدې راویښ شوم بیا نظر صاحب ارشاد هغه یو پړک غوندې مې ولیدې راویښ شوم بیا چېرته په خوب کې پېښه وکړه بیا یو ځل جانانه کلام مطلب ده وی په ټول جهان ځلیږي لکه د نمر پښتانه په ټول جهان ځلیږي په ټول جهان ځلیږي لکه د نمر پښتانه خدایه آبادي لرې د لر او بر پښتانه ډېر ښه ډېره مننه او د ننګ نموس نه یې قربان د اسماني جذبونه د ننګ نموس نه یې قربان د اسماني جذبونه خوره به غواړي دې جذبو لره وزر پښتانه ډېر ښه ډېره مننه او یو وجود دی یوه وینه ترړ پکې مه جوړوه یو وجود دی یوه وینه ترړ پکې مه جوړوه مونږ ته یو شی دی د کابل او د خیبر پښتانه ډېر ښه ډېره مننه او زمونږ د وس لسونه لنډ دي د اغیارو یاره زمونږ د وس لسونه لنډ دي د اغیارو یاره خو د ګریوان نه به دې نیسي په مخشر پښتانه ډېره مننه او د وخت خدایانو ته سجدې او سرټیټي نه کوي د وخت خدایانو ته سجدې او سرټیټي نه کوي ځکه خو دنیا ته وایي دي ترهګر پښتانه او تمام جهان راته ولاړ دی تماشې مو کوي تمام جهان راته ولاړ دی تماشې مو کوي چې دی لګیا د ځان په ویر په پردي شر پښتانه او وخته ستا خواږه ترخه خو مې والله که هیر شي وخته ستا خواږه ترخه خو مې والله که هیر شي چې پوی دې نه کړو خوشحالو او په اختر پښتانه او زه رسول خان په دې حال ولا لیدلی نشم زه رسول خان په دې حال ولا لیدلی نشم چې ګرځي وچې تورې شونډې در په در پښتانه ډېر ښه زه پروت یم د ژوند خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم زه پروت یم د ژوند خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم حالات تراخه دي خو هرمان څومره ښایسته دی او ښارونه ادیرې شي چې د جبر خاموشي شي ښارونه ادیرې شي چې د جبر خاموشي شي نارو د لیونو کې بیابان څومره ښایسته دی دا ښاغلی رسول خان علي شیرزی چې ډېر خوندور کلام ته موږ واورېدو بل شاعر ملګري ښاغلي مرتضی نایاب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځي ښاغلی مرتضی نایاب صاحب بسم الله الرحمن الرحیم سنت نور صاحب داسې پیره په تیوري سره نه یې روغلي اچانک کیسه وه خو خواږه ټپې ویایي یوه بې ټپارې ته ویایي چې ته په چیله کې سپینه سکور کړې ته په چیله کې سپینه سکور کړې زه د کوټې په سر خندانه سکوره کړم دا ټپه بیا واه ډېر که دغسې یو ټپه هم پوره نو ښه به ته په چله کې سپینه سکور کړې زه د کوټې په سر خندانه سکوره کړم درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې زما د اوږو خړ صدر یې سر ته لوپټا کړې ډېر ښه ډېر ښه درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې زما د اوږو خړ صدر یې سر ته لوپټا کړې د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتانه ډېر ښه یاره ډېر ښه دا شعر بیا ووایه چې درخو مې د وطن خدایه سرتورې چاته ما کړې زما د اوږو خړ صدر یې سر ته لوپټا کړې د داسې پښتني مینې جامې لیونۍ وکړه چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتانه کړې وخت کم دی د خپل نظم څو شعرونه درته وایم چې دا په ما باندې څه وشول وطن وایي په ژړا کې دا په ما باندې څه وشول وطن وایي په ژړا کې د چا تر سره باندې نشي بم مې لګي په سینا کې
درویش صاحب دا مې نو یې ولیدله حیراني مې ورته یوسي دا مې نو یې ولیدله حیراني مې ورته یوسي راته ورور ودرېدلو د دښمن سره په خوا کې ډېر ښه کوم هتیار و چې جوړ شوی د لاین دښمن دپاره کوم هتیار و چې جوړ شوی د لاین دښمن دپاره نن هغه استعمالېږي په د ښکلي پښتونخوا کې ډېر ښه خپل عمل سم کړه نایابه خپل عمل د لارې مل دی خپل عمل سم کړه نایابه خپل عمل د لارې مل دی ته خو وایه چې زه سم یم ته ګناه وینم په تا کې واه زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه مظلومانو له ورغلې په خړ پوسو یم زه ظالمانو له د پنجو په سر تلی یم او هر څه مې یاد و چې درتلم خدا مې نه یادېدل هر څه مې یاد و چې درتلم خدا مې نه یادېدل چې په دې لار خو زه سهار مرور تلی یم او زه مسافرم ستا د نوم لوږې اغوستی وم زه مسافرم ستا د نوم لوږې اغوستی وم زه ستا د کلي د کوڅو نه هر تلی یم دا و ښاغلی مرتضی نایاب صاحب چې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې شعرونه موږ ته ووایي ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان ښاغلي شاهنواز افغان صاحب له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ومنځو ښاغلی شاهنواز افغان صاحب ډېره مننه نظر صاحب د غزل نه څو دوه شعرونه دي مخکې ارشاد چې ورشئ څوک مخې له د یار غمونه وګرځوئ ورشئ څوک مخې له د یار غمونه وګرځوئ له ما د دې سړي خورو مخونه وګرځوئ ما د جماعت ملا په لار د میخانې ولیدو ای کل یې لاړلې خطا منځونه وګرځوئ ما د جماعت ملا په لار د میخانې ولیدو ای کل یې لاړلې خطا منځونه وګرځوئ نظر صاحب غزل دی چې بې له وجې مې لښکر سړي په خونه تاو کړي چې بې له وجې مې لښکر سړي په خونه تاو کړي ای کاش کې خدای د دې یجوج مجوج نه غرونه تاو کړي اوف د دې خلکو دورنګي او ځان خودنه توبه اوف د دې خلکو دورنګي او ځان خودنه توبه ژوندون یې غني وي په قبر یې ګلونه تاو کړي ډېر ښه مننه بل شعر دی چې اوس بله بره برید کوي دښمن په بره لاړو باید د خلک په فضا کې دیوالونه تاو کړي بل شعر دی چې بخت خالی لاسونه ښیمه هیڅ مه راکوه هیڅ مه راکوه وخت په سړي باندې په زوره مړوندونه تاو کړي نن پښتون وګوره په خپله باندې هیڅ نه کوي نن پښتون وګوره په خپله باندې هیڅ نه کوي د پلار نیکه په کارنامو باندې بریتونه تاو کړي دلته کې هر څوک د طوفان د راتلو پته راوړي داسې هم شته څوک چې په بله طوفانونه تاو کړي آخري شعر د نظر صاحب شونډې مې کلب دي لاس و خپې مې هم تړلې دي خو افغانه څوک به له فکرونو زنځیرونه تاو کړي د کوڅې اوت کې راښکاره شه د کوڅې اوت کې راښکاره شه ما در له جیب کې په تاسې راوړي دي دا و ښاغلی شاهنواز افغان صاحب چې ډېر خوندور کلام ترې موږ واورېدل ستا یو نړۍ مننه کور مو ودان وخت شوی دی راځئ چې یو خوندوره نغمه واورو که د رباب وهل مې زده وی که د رباب وهل مې زده وی ما به د خپلې ځوانۍ ویر پکې کولم
ښایستې د دنیا نه ولور شتو تا لیدلې دا دربار راشه وګوره فاني دغه جهان دی لیدلې محمد آخر زمان دی راشه وګوره فاني دغه جهان دی لیدلې محمد آخر زمان دی لیدلې محمد آخر زمان دی غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا زه چې سحر د خوبه پاسم د کلمې سره دې سمه یادوم ښاغلی جنت الله شاهین له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمرځي ښاغلی جنت الله شاهین ډېره مننه د غزل نه مخکې څو شعرونه دي وای نن خو میلمه شه راشه مونږ کلي ته چې درله ځای په خپل زړګي کې دار کړم چې د اوربل د هار یو تار وشمارم چې خوب د غېږې په ځولي کې دار کړم لمن مې نیسه غریبي پورې مې ونه خاندې د تخت او تاج مسته نشه چې ملنګي کې دار کړم وای د عشق ثبوت یې په ګریوان کې چې ازغي ورکوو یارېږه ما د مینې حال به په تندي کې دار کړم وای سار مې وترخته که لښکرې د ابودال وګوره راسره مل شه چې بدلون په زندګي کې دار کړم وای د انقلاب ډول ته نڅا نه کړي ازغو په څوکو قسم شاهینه که خولګۍ په ازادي کې در کړم غزل دی وای زما خیال د ستا ښکلا ته سپلانی شو پټ رازونه مې ساتل مات مې زړګی شو دا د عشق په مینار کیږي توافونه بیا منصور په دار خاتلې نومیالی شو دا سیالي دا څه عجیبه مفکوره ده چې بوډا احساس مې بیا پکې زلمی شو بیا شپونکی خپا خپا شپیلی ترې ماته د دې پورې غرې لمنې کې زګیروی شو خدایه تل یې هم رکاب لرې دا خزر د اسیا په تاریخ خول د پتیالی شو دا دې عصر یوسف چا دې بندي کړی چې تر غوږ مې د اولچک سپېره شرنګی شو مسافرې زاڼې زیرې پر په امیر کړي چې په غېږ کې د میلمه بیا په سرلی شو وای مسافرې زاڼې زیرې پر په امیر کړي چې په غېږ کې د میلمه بیا په سرلی شو ما هلمند چې د شمشاد له څوکو تیر کړي د امو د څاپو غېږ کې د مرګی شو وای مست هلمند چې د شمشاد له څوکو تیر کړي د امو د څاپو غېږ کې د مرګی شو مونږ د وخت د بدشاهانو بې پروایو ستا غرور په ملنګي هم ماتوی شو راځه مل شه چې د عشق په راز دې پوی کړو وای راځه مل شه چې د عشق په راز دې پوی کړو رنګیني د ستا و حسن تبخی شو وای دا چې ګرځي سر ببر سری ګریوانه خوار شاهین د چا په غم کې لیونی شو غمونه راشي ستا یادونه مې د زړه وباسي ښاغلي خالد خان اسرت صاحب دوه شعر ته چې غمونه راشي ستا یادونه مې د زړه وباسي اوس پښتانه راځي د کوره پښتانه وباسي د اوښکو څاڅکي او زما د پښتنو سترګونه د اوښکو څاڅکي او زما د پښتنو څاڅکونه د اوښکو څاڅکي او زما د پښتنو سترګونه جانانه مینه دې د کاڼو نه اوبه وباسي په دې شعرونو باندې ښاغلي نور قاسم له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونباسي ښاغلی نور قاسم ډېره مننه السلام علیکم زه د خپل اړخ نه و د اماراتو ادبي چمن ابودابۍ اړخه ستاسو د شمشاد ټلویزیون ډېره مننه کوم او ستاسو د ادبي کلتوري او فرهنګي هڅو ته ډېر د قدر په نظر ګورم او د شمشاد د پښتني جذبې ته سلام پیش کوم دوه شعرونه د ټولو په شان جانان زما داسې په زړه او ضمیر لیکي وهي جانان زما داسې په زړه او ضمیر لیکي وهي لکه ماشوم په یو ښکلي تصویر لیکي وهي او د جدایي ورځې شمارم په دیوال لیکي وهم
د جدایي ورځې شمارم په دیوال لیکي وهم لکه دیوال باندې زندان کې اسیر لیکي وهي او چې ستا د یاد جل مې د زړه کور کې اتڼ اچوي چې ستا د یاد جل مې د زړه کور کې اتڼ اچوي خود به زما په مخ د اوښکو بهیر لیکي وهي د غزل مطلب عرض ده د دې اماراتو په هکله چې د شیشو کلی دی کمی پکې د شي نه ښکاري د شیشو کلی دی کمی پکې د شي نه ښکاري خو یو ساعت کې هم ژوند راته بیخي نه ښکاري او چې په یوه ذنب د سترګو اماده کړم په ژوند چې په یوه ذنب د سترګو اماده کړم په ژوند دغه سړی د کراماتو نه خالي نه ښکاري چې په یوه ذنب د سترګو اماده کړم په ژوند دغه سړی د کراماتو نه خالي نه ښکاري او واړه جزونه د یو کلیو د آدم په نامه واړه جزونه د یو کلیو د آدم په نامه نړیوال کلی کې هیڅوک راته پردي نه ښکاري واړه جزونه د یو کلیو د آدم په نامه نړیوال کلی کې هیڅوک راته پردي نه ښکاري او چې همیشه به دې ویل چې ورک شي دا دې لاړم چې همیشه به دې ویل چې ورک شي دا دې لاړم بیا به د یاره په کوڅه کې لیوني نه ښکاري او د انګارونو په لار ځمه د مرام کلي ته د انګارونو په لار ځمه د مرام کلي ته خو په دې دشته کې تر لرې آبادي نه ښکاري او د زړه په داسې رنځ اخته شوي خدای دې خیر کړي دغه قاسمه بیا د روغېدلو بیماري نه ښکاري دا ښاغلی نور قاسم صاحب چې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې شعرونه ترې موږ اورېدل د ښاغلي نور قاسم صاحب نه پس ګران مشر ښاغلي نورالله جان مراد صاحب له بلنه ورکوم چې په متحده عرب اماراتو کې د خپلې ژبې او د خپل کلتور ډېر په زړه پورې خدمتونه کړي دي هغه له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځي خو دا ټپه ورته کوم چې هندوان د غواو غوښې نه خوري هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپلو وروڼو غوښې خوري نه ډېره مننه ارشاد یو دوه شعرونه دي مینه لرو زړونو کې خواږه لرو مینه لرو زړونو کې خواږه لرو تا ته څه معلومه ده ډېر څه لرو ډېر ښه او زور لګوه مونږ ورکوی نه شي زور لګوه مونږ ورکوی نه شي لا مې زنګو زانګي مونږ وړه لرو ډېر ښه او خپله بدنیاتي به در په غاړه کړي داسې به برسري پښتانه لرو ډېر ښه مراد صاحب ډېر ښه غزل ده ارشاد د زلفو مار دی ګولې دم نه لري د زلفو مار دی ګولې دم نه لري دم خو لا پرېږده چې قسم نه مني ډېر ښه او حل به یې سره وځي څه به کېږي حل به یې سره وځي څه به کېږي سم لیونی سم نه مني ډېر ښه حل به یې سره وځي څه به کېږي سم لیونی سم نه مني او چې ورته راشم رانه مخ اړوي که ورته وایم چې زم نه مني ډېر ښه او څنګه یې ولیکم زړګي آخر ځنې خبرې مې قلم نه مني او هر څو که هر چا راته ګرم کړلو خو ګرمه هی شرې خپله ګرم نه مني او مقطع ده مراده
زړه ورته که وسپړې هم هغه بېغمه د چا غم نه مني. ډېر ښه مراد صاحب. بل شاعر ملګري ښاغلي حسن وصال له بلنه ورکوو چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمازي. ښاغلی حسن وصال. ډېره مننه او هر شي نه مخکې ټولو پښتنو ملګرو ته سلامونه او بیا شمشاد ټي او بیا خاص کر د نظار یوسفزۍ صاحب ډېره شکریه او ډېره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. او غزل نه مخکې زه به ټولو غونډې کې غزل نه مخکې 2 شعرونه ووایم. چې وخت ته که سوچ وکړو نو خوږ هم دی او تریخ هم. وخت ته که سوچ وکړو نو خوږ هم دی او تریخ هم. خوږ باندې پوه نه شو او د تریخ نه مو څه زده نه کړل. او بل شعر ده وایي هسې مو په حرص او په هوس کې عمر تیر کړلو. هسې مو په حرص او په هوس کې عمر تیر کړلو. ډېر څه نه معلوم یو خو تاریخ نه مو څه زده نه کړل. ډېره مننه. دا غزل دی چې ښه کره ته وګورئ تصویر د عاشقۍ یم. ښه کره ته وګورئ تصویر د عاشقۍ یم او زه په دې دنیا کې په تشهیر د عاشقۍ یم. او جی واضح دی چې دې غزل نه مطلب صرف زه نه بلکې هر مسلمان. جی ښه کره ته وګورئ تصویر د عاشقۍ یم او زه په دې دنیا کې په تشهیر د عاشقۍ یم. او خدای زده چې د لمر سپوږمۍ رڼا مې سني نه ده. خدای زده چې د لمر سپوږمۍ رڼا مې سني نه ده. زه چې ځلنده په لوی تنویر د عاشقۍ یم. او انس یما مسلم یما پښتون یما عاشق یم. انس یما مسلم یما پښتون یما عاشق یم. زه تنها وارث د لوی جاګیر د عاشقۍ یم. ډېر ښه. او مخکې سیزنۍ ورنۍ خو هسې د دنیا د تړون لار ده. سیزنۍ ورنۍ خو هسې د دنیا د تړون لار ده. زه قدرت تړلی په زنځیر د عاشقۍ یم. او ما نه بغیر څوک دی چې د عشق د کار جوګه دی. ما نه بغیر څوک دی. ما نه بغیر څوک دی چې د عشق د کار جوګه دی. عشق زما تقدیر نه زه تقدیر د عاشقۍ یم. ډېر ښه. ډېره مننه. ما نه بغیر څوک دی چې د عشق د کار جوګه دی. عشق زما تقدیر نه زه تقدیر د عاشقۍ یم. او هسې دا شیطان مې د نفرت لارو ته بولي. هسې دا شیطان مې د نفرت لارو ته بولي. زه خو دې دنیا کې یو سفیر د عاشقۍ یم. ډېر ښه. ډېره مننه. او مقطع یې چې ترک ما وصال کړې د بېګاړ او نفرت لارې زه چې مخته شوی په تعمیر د عاشقۍ یم. ډېره مننه. ډېره مننه. دا ښاغلی حسن وصال چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ واورېدل. ستا یو نړۍ مننه. لکه یو یخ وهلی یخه شپه کې اور عمومي. لکه یو یخ وهلی یخه شپه کې اور عمومي. یا ماشوم قرار په غېږه کې د مور عمومي. یا په وجود کې سمات شوی ځای ټکور عمومي. یا په مودو پس مسافر راشي او خپل کور عمومي. داسې چې سترګو کې راوګورې خوشحاله شمه د ژوند تر خو باندې خپره کاږم پرکاله شمه. دا ور تسکین استاد شعرونه ښاغلي عمر فیاض عمر له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام ونمانځو. ښاغلی عمر فیاض عمر به هله شم فعال چې یار مې څنګ ته راشي. عمر به هله شم فعال چې یار مې څنګ ته راشي. ځان خو لرم خو لا د ځانه سره ځان نه لرم. ډېر ښه. غزل مقتدو ارشاد. شیخ په منبر بیا د خالونو کیسه وچړله. شیخ په منبر شیخ په منبر بیا د خالونو کیسه وچړله. درد مې په زړه د پرهرونو کیسه وچړله. ډېر ښه. شعر دی هغه مکان یار لا مکان وصال غایب دی رانه. هغه مکان یار لا مکان وصال غایب دی رانه. یادونو بیا د مات لوزونو کیسه وچړله. ډېر ښه. سهیل صاحب شعر دی د یار معصومې اداګانې شرارت د سترګو. د یار معصومې اداګانې شرارت د سترګو. مایوسۍ بیا د امیدونو کیسه وچړله. اول یې ښه په جنت ګډ کړم بیا یې شاته پسې. اول یې ښه په جنت ګډ کړم بیا یې شاته پسې. د ګورستان د عذابونو کیسه وچړله. نظر صاحب مقتدو
له فراق پس به ای عمره وصال څنګ مزه کا له فراق پس به ای عمره وصال څنګ مزه کا سوي زړګي رنګین خیالونو کیسه وچړله ډېر ای ستورو په برېښنا د تندرونو لیکل غواړي پښتو مې په تندو د اسمانونو لیکل غواړي او دا داسې بې وسي ده چې په وینو ناوي کیږي زما د ژوند کیسه یې په دیوالونو لیکل غواړي ښاغلي عمر فیاض عمر صاحب خوندور کلام تاسو اورېدو ستا یو نړۍ مننه کوڼ موده چې د رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو د رباب ټنګ خو دې ګوره هندوستانه پورې لاړو ای پښتون ادم خانه د نغمو نه دې لوګی شم او د دوبۍ رنګین ماښام کې مې په زړه شوې ما نه پاتې پېښوره د لوګو نه دې لوګی شم په دې شعرونو باندې یو ځای د خوندورې نغمې لپاره دې ملګرو ته خواست کوو چې خوندور نغمه دې وواورو ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې جوړ شوی نه د لا تر اوسه یو خراب د مینې ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې چرته کې یو خوراته وه خیا نواب د مینې چرته کې یو خوراته وه خیا نواب د مینې جوړ شوی نه د لا تر اوسه یو خراب د مینې ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې ملګرو نه دي شي نازل په چا عذاب د مینې
غمجن مازدیګر دی بیلتا غمجن مازدیګر دی بیلتا په ما د سپین لاسونه سره کړل په ما د سپین لاسونه سره کړل د انغري ری به څوک جارو کوي نه ښاغلی ګل جانان ابرار له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې لمانځو ښاغلی ګل جانان ابرار ډېره مننه غزل نه مخکې څو شعرونه لکه د شمې ویلې شوی یم ځان نه لرم لکه د شمې ویلې شوی یم ځان نه لرم د غم کاروان سره د نور د تللو توان نه لرم نن مې د فصل هر یو بوټی هر څاروي وخوړ نن مې د فصل هر یو بوټی هر څاروي وخوړ ځکه انګړ چې ګرانه زه د خپل نشان نه لرم لکه شاهین وما غالب وما په هر یو مارغه لکه شاهین وما غالب وما په هر یو مارغه زه چې پیدا شومه دا ځکه چې ساروان نه لرم غزل ده بیا نن راغلی دی خزان مه په بستان د ګلو بیا نن راغلی دی خزان مه په بستان د ګلو ایرې کوي دا هر یو بوټی په نیران د ګلو که پیدل کیږو که رجیږو د ستم په ژرنده که پیدل کیږو که رجیږو د ستم په ژرنده هیچرې نه درومي مال یاره بوراګان د ګلو د ناګاني طوفان مې داسې باغچه اغستی د ناګاني طوفان مې داسې باغچه اغستی هیڅ په هیڅ نه پوهېږي څه وکړي باغبان د ګلو ما په سنګار پکې ښودی او په خپل خپل ځای هر ما په سنګار پکې ښودی او په خپل خپل ځای هر اور یې را اثر کړلو په ما نازک دکان د ګلو ګل خلاصه کړي چې کله یې ځان سره وړلې ګل خلاصه کړي چې کله یې ځان سره وړلې بوراګان جاړي په چغار دي بلبلان د ګلو مونږ یې په دې او که په دې او که په دې پوهېږو مونږ یې په دې او که په دې او که په دې پوهېږو څه ناګاني بارانه وشه په جانان د ګلو نور امیدونه حسرتونه ربه نه لرمه نور امیدونه حسرتونه ربه نه لرمه ابرار کړي خپل کلي او خپل وطن سلطان د ګلو ډېره مننه دا و ښاغلی ګل جانان ابرار د ښاغلي ګل جانان ابرار صاحب نه پس ښاغلي شیر اکبر شاکر له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل خوندور کلام ونمانځو څو شعرونه دي لکه په ګل باندې خورې شي د ښکلا سندرې لکه په ګل باندې خورې شي د ښکلا سندرې قایم اوس ستا په شونډو د ښکلا سندرې او د سپینو لیچو شنو بنګړو ستیانې وخت خو نه ده قاسم صاحب د سپینو لیچو شنو بنګړو ستیانې وخت خو نه ده راځئ چې ولیکو په ورانې پښتونخوا سندرې ډېر ښه غزل مطلب ده د احساس په هره خونه مې اور بل شي د احساس په هره خونه مې اور بل شي چې پښتون سړی په مثل د مغول شي ډېر ښه سب ننګ سب غیرت سب پښتو کړي او سب ننګ سب غیرت سب پښتو کړي چې د کور غل د غلونو سره مل شي ډېر ښه او ارتقا په لار به څنګه قدم اخلي ارتقا په لار به څنګه قدم اخلي او چې د قوم او د اولس سرباره غل شي ډېر ښه او دغه سپینه مڼۍ اور به ترېنه واخلي دغه سپینه مڼۍ اور به ترېنه واخلي ننګیالي که بیا راټول هم په کرګل شي او ښکاري څومره ښکلي هر څه کې ګلونه ښکاري څومره ښکلي هر څه کې ګلونه څومره بد لګي په سترګو کې چې ګل شي ډېر ښه ډېر ښه او خیري شاعر ده او دلته هغه سړی ګرم دی ملامت دی دلته هغه سړی ګرم دی ملامت دی چې مین په سپینه خوله په تور وربل شي ډېره مننه توجه نه یو جهان مننه د مشاعرې اخیری شاعر خپل ډېر خوږ او ګران ملګري چا چې د نوې مشاعرې په راجوړولو کې موږ سره ډېر لوی لاس او ډېره ستړې کړې ده ښاغلي خلیل یوسفزي له د پښتو په دې ټپه باندې د خپل کلام اورېدو بلنه ورکوم چې په خوړ کې بلا کاڼي پراته وي په خوړ کې ډېر کاڼي پراته وي
خلک په سیر پسې ملکونه لټوي نه په دې ټپه باندې خپل ملګري خلیل سواتی له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي ښاغلی خلیل سواتی. نزار صاحب ډېره مننه. د ټول نه مخکې به زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کړم او مننه او د دې راتلونکو درنو میلمنو چې دومره په مینه باندې دې محفل کې ناست او د دې شاعرانو ملګرو هم چې ډېر ښکلي خوندور شعرونه یې ووی او بیا په منځ کې تاسو داسې شعرونه ووی چې د هغې هغه اورېدو موږ له دومره مزه راکړه چې اوس راله خپل شعر ویل مزه نه راکوي. ډېره مننه ستاسو. خو بیا به ملګري وایي چې یاره څه وجه ده نو دې وجې به یو څو شعرونه ته ووایم چې ستاسو په اجازت سره. وایي دا چې تراخات راخه لیکل کومه دا چې تراخت راخه لیکل کوم دا چې تراخات راخه لیکل کومه دا چې مې شعر کې خوږوالی نشته نو ډاکټر په ما باندې خواږه بند کړي. ډېر ښه ډېر ښه. او بله ده چې څه شو پیشې نه ډرې ورکه یمه خو انساني همدردي هم لرمه او دا ښکلي ښکلي پکې هسې وړمه. بیا دی چې بچی مې وی بابا لښکر راغی بچی مې وی بابا لښکر راغی برید مې کونډه کړه ما وی غم مه کوه لښکرې خیر دی خو چې مور دې نه وي. ډېر ښه. مننه جي مننه مننه جي مننه. اوس په یو وړوکی شانتې نظم ووایم مور ته ډالۍ کوم. ته زما د زړه سکونې سرمایه مې د ژوندونې ما دپاره خوږې مورې یو رڼا د سباونې رب درکړی لوی عزت دی ستا د خپو لاندې جنت دی زما زړه په تا آباد دی بې له تا مې ژوند برباد دی تا مې څومره خدمت کړی لا تر اوسه ماته یاد دی مدرسه کې د خپل غېږي تا مې کړی تربیت دی رب درکړی لوی عزت دی ستا د خپو لاندې جنت دی. مننه. تا دې ماته شپې روڼ کړي په ژړا مې تا ژړلي تا زما راحت دپاره د ژوند ډېر تراخه زغملي تا دې ماته شپې روڼ کړي په ژړا مې تا ژړلي تا زما راحت دپاره د ژوند ډېر تراخه زغملي ستا مقام زما په زړه کې د علم نه هم اوچت دی رب درکړی لوی عزت دی ستا د خپو لاندې جنت دی. او آخري بند دی چې ما خلیل نه هېرېږي په امید مې ژوند تېرېږي زړه مې هر وخت غریب نیولی نم د سترګو مې بهیږي نو که رښتیا را باندې وایئ بې د مور ژوند مصیبت دی رب درکړی لوی عزت دی ستا د خپو لاندې جنت دی. یو جهان مننه رسول اورېدونکي. خلیل یوسفزي صاحب دې خوندور شعرونو سره چې د مور په حواله یې ډېر دردیدونکی نظم کوي دې سره د نننۍ ورځې مشاعره د مسافرو دا بنډار سر ته ورسېده. د کیمرامین مشتاق احمد عادل او صبر خان کبیري سره درنه زه نزار یوسفزي اجازت غواړم د خوشحاله سوکاله خپلواکه او خیراز افغانستان په هیله مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.